قزاقستان له افغانستان سره د 80 واګونه خوراکي توکو مرسته وکړه. د نړیوالو مرسته سربیره قزاقستان هیواد له افغانستان سره د خپلو بشرپاله مرستو په لړ کې دا ځل 80 واګونه خوراکي توکي مرسته وکړه چې په لومړۍ جوپه کې 15 واګونه حیرتان بندر ته راورسېدل. په رارسېدلې لومړنۍ جوپه کې 10 واګونه یې وړه او 15 واګونه نخود شامل دي چې د بلخ ولایت حیرتان ښارګوټي کې د اسلامي امارت چارواکو ته وسپارل شول او پاتې 40 واګونه خوراکي توکي به ډېر ژر په راتلونکو ورځو کې د حیرتان بندر له لارې مزار شریف ښار ته راورسېږي. په دغه بشرپاله کڅوړه کې وړه غوړي، نخود، وریجې او شیدې شاملې دي. حیرتان ښارګوټي کې د قزاقستاني چارواکو لخوا د مرستې د سپارلو پر مهال د بلخ د والي مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس وویل افغانستان تیرې 40 کلنې جګړې ځپلی او ګاونډي هیوادونو ته پکار ده چې له افغان ولس سره هر اړخیزې مرستې وکړي. نوموړی زیاتوي له نیکه مرغه اسلامي امارت له خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اسلامي امارت هڅه کوي له نړۍ سره خپل تعامل جاری وساتي. الحمدلله ما شما میبینیم که در همه کشورهایی که در نزدیک همسایه ما است به همگیشان الحمدلله روابط امارات اسلامی خوب است. در شما روزانه شب روز در خبرها میشنوید روابط امارات اسلامی در همه مملکت الحمدلله روز به روز خوبتر است. کنسولگرها در اونجا روان شده. باز ما کوشش میکنیم که از این فتر دیگه همسایه های ما که است ما تقاضا میکنیم که کمکی داشته باشن، کمک در افغانستان. شما میبینید که افغانستان 40 سال 50 سال در اینجا جنگ شده. پر دم حال په افغانستان کې د قزاقستان سفیر حلیم خان ایسین ګلدف وایي له افغانستان سره دغه بشرپاله مرسته د قزاقستان د ولسمشر له لوري ترسره شوې او د مرستو یا د لړۍ به روانوي. Мен жаңағы бағана айттым ғой, ең азы осы біздің президентіміз осында шешім қабылдап, ең азы осыны жіберген. Жаңа қолдан келгені, бізде де алып баратқан жаңағы асып тасып баратқан деді, ол да қалсын ба? Жоқ, асып тасып баратқан ештеме жоқ, бірақ ең қолымыздан келгені осы ауған бауырлас халыққа жібергеніміз осы президент шешімімен. كنت فکر می‌کنید مثل گفته بود این تصمیم رئیس جمهوری قزاقستان است. این از دستی که از مردم قزاقستان از دست چیزی که اومد بر شما کمک می‌کردید. این از کمک بشردوستانه این بخش اول است. 35 واگن اومد این بخش اول است. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د قزاقستان هیواد د همیشنیو همکاریو څخه منندویي وکړه او د مرستې د دوړو هیوادونو لپاره د پراخو اړیکو او تعامل غوره لار وبلله. امروز که ما شاهد کمک‌های کشور دوست و مسلمان خود هستیم و این بحث روابط نزدیک میشه. انشالله که امارت اسلامی افغانستان کشور برادر و دوست ما، کشور جمهوری قزاقستان روابط نزدیک داشته باشیم و انشالله این آغاز روابط نزدیک و خوب است انشالله. بل لور ته د بلخ ولایت امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله توانا له قزاقستاني چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو طبیبان باید له روغتونونو څخه لیده کاته وکړي تر څو د طبابت په برخه کې قزاق او افغان ډاکټران خپل افکار او تجربه یو له بل سره شریک کړي. میشه که ما شما این روابط از ولایت بلخ شروع بکنیم. متخصصینتان بیاید در ولایت بلخ، اینجا بستر مناسب است. شفاخانه های ما بخش های مختلف داره که در سطح افغانستان بی‌نظیر است. متخصصینتان بیاید شفاخانه های ما دیدن بکنن و ما بریم از شفاخانه های کشور دوست و برادر قزاقستان دیدن بکنیم. د قزاقستان هیواد په داسې حال کې له افغانستان سره رمضاني مرسته کوي چې له دې وړاندې ګڼ شمېر اسلامي او اروپایي هیوادونو هم له افغان ولس سره د خیر او ښېګڼې په پار بشرپاله مرستې ترسره کړي دي.